طالبانو ته ښه خبر ملګري ملتونه د طالبانو رسمیت پیژندنې په اړه غونډه کوي. دا چې خلیلزاد څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو رسمیت پیژندنې لپاره نړیواله غونډه جوړیږي. ملګري ملتونه وایي راتلونکي میاشت په قطر کې د افغانستان په تړاو نړیواله ناسته جوړیږي چې پکې د دغه هیواد په تړاو د ټولو هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد پرون د نړیوالو اړیکو په یو پوهنتون کې د وینا پر مهال ویلي چې د کانفرانس په راتلونکي 2 اونۍ کې په سیمه کې جوړیږي. خو هغې د دې ناستې کره نیټه او هیواد نه دی په ډاګه کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ویلي چې له دې کانفرانس څخه موخه د افغانستان د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو په موخه سلا مشورې کول دي. هغې زیاته کړې چې په دې کنفرانس کې به د نورو ترڅنګ د افغانستان په تړاو د ټولو هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. دی ویلي د افغانستان سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل غواړي او په دې کنفرانس کې به پر دې غور او بحث کیږي. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټوني ګورتیش په راتلونکي میاشت کې د مې لومړۍ نیټه دوحه کې د افغانستان په تړاو د ټولې نړۍ ځانګړو استازو د ناستې کوربهتوب وکړي. خلیلزاد د دوحې د تړون بشپړ عملي کېدل د ناستې د ګډې موخې په توګه وړاندیزوي او وایي د لپاره د افغانستان اوسني شرایطو ته په کتو یوې لارې نقشې ته اړتیا ده. نوموړي د دغې ناستې اړوند ډېر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي له دې نه وخته هرکلی کوي. د زلمی خلیلزاد په وینا د دوحې تړون په بشپړ ډول نه د عملي شوی او د جمهوري نظام اصلي شخصیتونه دغه تړون د افغانستان د ننګونو د حل لپاره تر ټولو ښه چارچوب ګڼي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.